د لغمان والي وایي د ماموریت په جریان کې به د دې ولایت ټولو میرمنو ته د خپلو حقوقو رسېدو سربیره دوی وهڅول شي چې له ورونو سره یو ځای ټولنې ته خدمت وکړي. نوموړي دغه څرګندونې د خپلواکۍ د 101 کلیزې په ویاړ د میرمنو د څېړنیزې او معلوماتي غونډې پر مهال ګډونوالو ته په خطاب کې وکړې. په یاده غونډه کې چې نن دوشنبه د زمري پر 28 نیټه ترسره شوه، پر مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل سربیره د بېلابېلو ادارو مسؤلینو، میرمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. لومړی د ښځو چارو رئیسې نسیمې شفیق سادات میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ له هغوی مننه وکړه چې په یاده غونډه کې له دوی سره ګډون وکړ. هغې وویل په نننۍ غونډه کې به د ګډونوالو لخوا د ازادۍ په ارزښت د شاه غازي امان الله خان او د ملکې ثریا د ژوند په اړه هر اړخیز معلومات د غونډې له ګډونوالو سره شریک شي. سادات د هېواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې د رارسېدو په موخه د لغمان والي او د غونډې ګډونوالو ته مبارکي ورکړه. په ورته مهال د لغمان والي رحمت الله یارمل د ښځو چارو رئیس څخه مننه وکړه چې په خورا مهمه موضوع یاده غونډه جوړه کړې. هغه د هېواد خپلواکۍ د 101 کلیزې مبارکي راغلو ښځینهو سربیره ټولو هغو میندو ته ورکړه چې اولادونه یې د خاورې او ناموس څخه د دفاع په خاطر روزلي او د امنیتي ځواکونو لیکو ته یې استولي دي. تر هر څه مخکې د هېواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې مبارکي تاسو ته، ستاسو د طریقه، ستاسو کورنۍ ته او ستاسو نورو هغه خویندو ته تقدیموم او وړاندې کوم چې د تاریخ په هره مرحله کې د دې هېواد دپاره هغومره سترې قربانۍ ورکړي دي. د وطن په هره لویه کارنامه کې حتما زموږ د یو خور یا یو مور هڅې وي او زیارونه وه، او لا هم دا دوام لري. د دې ورځې مبارکي هغه چاته وایم، هغه مورکۍ ته چې د دې هېواد د استقلال او ازادۍ دپاره خپل شیرین اولادونه وقف کړل، هغوی یې د هېواد خدمت ته وقف کړل او په همدې لاره کې یې وروزل، تربیه یې کړل او بالاخره شهیدان شول. هغه خورکۍ ته چې دا ورځ مبارک وي چې خپل لالی یې، خپل ورور یې د هېواد د استقلال او ازادۍ دپاره قرباني کړي دي. هغې ماشومې ته دې مبارک وي چې خپل پلار یې د دې هېواد دپاره قرباني کړي دي او د همدې شهیدانو وینه وه چې موږ د تاریخ په ټولو پړاوونو کې همداسې مستقل او آزاد پاتې سوي یو او تر همدې وخته پاتې یو. خاص ډول د زموږ هغه خویندو مندو ته دا ویاړلې ورځ مبارک وي چې همدا اوس د هېواد په خدمت د خپلو ورونو سره څنګ تر څنګ په ویاړلي نظامي لباس کې د دې هېواد د استقلالیت او ازادۍ دپاره او د تروریزم څخه د پاکوالي په موخه باندې شپه ورځ پر ځان یې وکړې ده او د هېواد خدمت کوي. هغې ډاکټري یا نرسي یا د صحي بخش کارمندانو، د تعلیمي بخش کارمندانو، درنو استادانو، معلمین صاحبانو، ټولو ته دې دا ویاړلې ورځ مبارک وي. په مجموع کې هر هغه خور او مور ته دې مبارک وي چې د دې هېواد د خدمت لپاره کار کوي او یا هم د دې هېواد د خدمت لپاره ځانونه وقف کړي دي تر څو هېواد سوکالي او ارامۍ ته. نوموړي وویل میرمنو د تاریخ په اوږدو کې د وطن په ټولو مهمو کارنامو کې برخه اخیستې او د خپلو ورونو سره ترڅنګ د جګړې په هر ډګر کې په پوره مېړانه جنګېدلي دي. ښاغلي یارمل وویل د شاه غازي امان الله خان د لویې بریا تر شا چې هېواد ته خپلواکي ترلاسه کړه د یوې مېرمنې چې ملکه ثریا نومیږي لاسو. د هېواد استقلال هم که د غازي امان الله خان بابا په نوم دی، ورسره څنګه د ټولو زحمتونو او تکلیفونو کې ملکه ثریا هم د هېرېدلو نه ده. هغوی و چې د غازي تر څنګ په هرو سختو شیبو کې درېدلې وه او د هېواد د میرمنو دپاره یو ښه الګو، یو ښه مثال شو. تاسو هر یو په هر تاریخ په هر پړاو کې تاسو همدومره توانایي لري او همدومره کولی شي. زموږ د هېواد په تاریخ کې هر بریالی کس، هر غازي کس، هر هغه څوک چې هېواد ته یو نوم و حیثیت ورکړی دی، که ژوند مطالعه سي یا یې مور یا یې خور او یا هم میرمن تر څنګ درېدلې وه چې هغه یې دغسې درجو ته رسولي دي.
والي ارمل ویل چې د ماموریت په جریان کې به ټولې خویندې د ورونو سره یو ځای څنګ په څنګ خپلو ولسونو ته خدمت ترسره کوي. لغمان والي راغلو میرمنو ته ډاډ ورکړ چې ټولو ستونزو ته به ولایتي اداره په وخت رسیدګي وکړي. ورپسې په لغمان کې د ښځو د وضعیت په اړه فخریه ننګ، د ملکې ثریا د کارنامو په اړه خدیجې صافی، په لغمان کې د ښځو د ستونزو او وړاندیزونو په اړه د ولایتي شورا غړې رازیه نیازی، د مور د مقام په اړه فوزیه افشار، د شاه غازي امان الله خان د کارنامو په اړه عبیدې شمس، د ښځو د غوښتنو په اړه امینې ندا، د خپلواکۍ د ارزښت په اړه او د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم خبرې وکړې. دوی ټولو په خپلو خبرو کې ښځې د افغانستان د تاریخ اتلان یاد کړې او زیاته کړه چې دوی تل د تاریخ په اوږدو کې د وطن د ساتنې په موخه قرباني ورکړې. بلخوا بیا د بیلابیلو ښوونځیو د ترانو ټیمونو خپلې ترانې او د لغمان د تیاتر ګروپ غړیو خپله تمثیلي پارچه د غونډې له ګډونوالو سره شریکه کړه.